سلامونه تاسو ته. کله چې د اوبو د چارو د تنظیم ملي اداره رامنځته شوه، په ډېرو لویو پروژو، متوسطو او کوچنیو پروژو باندې کار پیل که څه هم د وزارت پر وخت په دغه پروژو باندې کار روان و، خو یو شمېر لویې پروژې له ځنډ او خنډ سره مخ وې. د دغې ادارې په رامنځته کولو سره په هغه ټولو لویو پروژو، لویو بندونو باندې که کمال خان دی، که پاشدان دی، که کجکي، شاه و عروس، مچلغو، په دې ټولو بندونو باندې کار پیل شو او اوس یې کارونه چټک روان دي، چې د هغې د جملې څخه په 1499 کال کې د کمال خان چارې بشپړې شوې. د دې ترڅنګ د شاه و عروس چارې 99 سلنه بشپړې شوي دي. د هغې ترڅنګ شورابک بند دی چې 99 سلنه چارې بشپړې دي شوي دي. اوس عملاً په ساحه کې د جنریټرونو، د توربینونو د لګولو چارې روانې دي. دغه درې واړه بندونه به په روان کال کې ګټې اخیستنې ته سپارل کیږي. د دې ترڅنګ د پاشدان بند چې په هرات ولایت کې موقعیت لري 80 سلنه چارې بشپړې شوي دي، او په اوس مهال په 14 لویو بندونو باندې کار روان دی. په سلګونو لوی او متوسطو او کوچنیو پروژو باندې کار روان دی، که د کانالونو پروژې دي، د چک ډیمز پروژې دي، د کاریزونو پروژې دي، د ګبینیو استنادي دیوالونو پروژې دي. د دې ترڅنګ د مصنوعي تغذیې پروژې دي چې زموږ هغه ازمایشي دوره یې بشپړه شوې ده، او په 1400 کال کې به 20 نورې پروژې عملاً پیل کیږي. چارې دغه یو ډیره بریالۍ پروسه ده چې موږ څنګه وکولی شو سطحي اوبه په زیرزمیني اوبو باندې بدلې کړو. د دې پروژو ازمایښتي دوره بشپړه شوې ده. موږ په دې باندې کار کوو چې څنګه وکولی شو په کابل کې سطحي اوبه په زیرزمیني اوبو تبدیلي کړو. په درې برخو کې دغه ازمایښتي دوره بشپړه کړې ده. په عبدالحق څلور لاره کې، په دوغ آباد سیمه کې، په بادام باغ سیمه کې. مخکې به په دغه سیمو کې په 100 مترو کې، په 120 مترو کې څاګانو اوبه ورکول، یا د دې زیات هم په اندازه باندې. کله چې دغه پروژې بشپړې شوې، موږ د سیمو خلکو سره 3 میاشتې وروسته خبرې وکړې. هغه وایي چې اوس دلته څاګانې په 80 مترو کې، 50 مترو کې، حتی د دې نه هم په کمه اندازه کې اوبه ورکوي. یعنې دغه ازمایښتي دوره بشپړه شوه. عملي دوره یې په 1400 کال کې شروع کیږي. په ټوله کې ستونزې، یو خو د امنیت ستونزه ده چې دا معمول ده په هغه سیمو کې چې لوی پروژې دي. که هلته امنیت سم نه وي، نو لوی پروژو کې هم خنډونه رامنځته کیږي د امنیتي اړخه. خو بیا د دې ترڅنګ زموږ امنیتي ځواکونه چې په سیمه کې د انجینرانو او نورو تخنیکي همکارانو سره همکار دي، هغوی د خپلو ملي منافعو نه یا د لویو پروژو نه ساتنه کوي. په دغه برخه کې تر ډیره بریالي دي، خو امنیتي ستونزه تر یو حده شته ده. د دې ترڅنګ په لویو پروژو کې د استملاک موضوع ده. د استملاک ستونزه ده. هغه بندونه چې جوړیږي، هر لوی بند په خپله کاسه کې تر 2 کیلومتره، 3 کیلومتره پورې ځمکه په بر کې نیسي. نو په دغه ځینې ساحو کې د خلکو ځمکې دي، شخصي ځمکې دي. په هغه صورت کې بیا یو څه د پروژې چارې ځنډېږي او د ځنډ او خنډ سره مخامخ کیږي. یعنې دغه یو بله ستونزه ده د استملاک. بل په هیواد کې چې لوی پروژې دي، ځینې خلکو سره دا اندېښنه ده چې څنګه په کونړ بند باندې کار نه کیږي، یا په نورو لوی بندونو باندې کار نه کیږي، په لوی سیندونو باندې چې بندونه جوړ شي. په دغه برخه کې نور هیڅ بله ستونزه نشته ده. اگر که خلک مختلف باورونه لري، هغوی مختلفې خبرې کوي، خو د اوبو د چارو د تنظیم ملي اداره ولس ته ډاډ ورکوي چې په دې برخه کې ستونزه نشته ده، بغیر د بودیجې نه. که کله موږ په لوی بندونو باندې کار کوو، نو باید ډیره بودیجه ولرو. د دې ترڅنګ د لوی بندونو دپاره مو د یو اسټرالیایي کمپنۍ سره یو تفاهمنامه لاسلیک کړې چې پروټسکیو کمپنۍ ده، چې دغه تفاهمنامې له مخې به دوی د هیواد په لوی سیندونو باندې لوی بندونه د برېښنا تړي. دوی ته موږ خپل تخنیکي معلومات ورکړي دي. دوی یو ځل هغه معلومات مطالعه کوي، د هغه نه وروسته بیا په کټګوریو تقسیموي چې دوی باید لومړی په کومو ساحو کې کار وکړي. خو دوی موږ ته 3 برخې مشخص کړي دي چې ډیره لیوالتیا دوی دغه برخو ته لري، چې یو د کونړ سیند دی، د هلمند سیند دی، او د پنجامو حوزه ده، چې په دې کې به دوی د برېښنا په لوی بندونو باندې کار کوي او لوی بندونه به تړي. دلته 2 برخې دي. کله چې موږ 3 ډوله بندونه لرو، یو د برېښنا بندونه دي، یو د اوبو بندونه دي، یو د اوبو او برېښنا بندونه دي. مثلا شورابک د برېښنا بند دی،
د برېښنا لپاره جوړ شوی دی. دغه بند 99 سلنه چارې بشپړې شوي. کله چې بند بشپړ شو، تکمیل شو، ګټې اخیستنې ته چې وسپارل شو، هغه نه وروسته د افغانستان برېښنا شرکت ته ورکول کېږي. د برېښنا برخه یې هغوی مخ ته وړي. بل د اوبو بندونه دي. د اوبو بندونه لکه سلطان بند یا سراب بند یا شپلوغ بند، دغه بند چې کله چارې بشپړې کېږي، تکمیل کېږي، دا بیا هلته زمونږ حوزهي ریاستونه دي، ولایتي ریاستونه دي، هغوی چارې مخ ته وړي او خلک ترې استفاده کوي. د دې بندونو نه کانالونه تیریږي، خلک ترې عملا د ځمکو دپاره استفاده کوي. بل د برېښنا او اوبو بندونه دي لکه کمال خان. کمال خان که کله بشپړ کېږي، د اوبو په برخه کې خلک د ځمکو خړوبولو استفاده کوي او د برېښنا برخه یې د افغانستان برېښنا شرکت ته ورکول کېږي، هغوی ترې استفاده کوي د برېښنا په برخه کې. نو په ټوله کې دغه بندونه ډېر مؤثر دي. د برېښنا برخه کې کوم بندونه چې د برېښنا دي، هغوی د برېښنا په برخه کې مثلا ترې خلک استفاده کوي. چارې د افغانستان برېښنا شرکت په غاړه دي. د اوبو خړوبولو برخه کې چې کله بند بشپړ شو، د هغه نه وروسته د کانالونو پروسه شروع کېږي. د کانال بشپړېدو نه وروسته خلک عملا په خپلو کروندو کې کار کوي او د هغه اوبو نه استفاده کوي. د اوبو ملي اداره دوه شیانو ته ډېره جوره پاملرنه کوي. یو متوازنې پراختیا ته د هیواد پر کچه، که لوی پروژې دي، که متوسطې او کوچنۍ پروژې دي، دا چې کله سروې او ډیزاین کېږي یا د تطبیق چارې شروع کېږي، په ټولو ولایتونو، په ټولو ولسوالیو کې هم یو ډول تطبیق کېږي. یعنې دا اوس داسې ولسوالۍ په افغانستان کې نشته چې زموږ د هلته یو پروژه، دوه پروژې، 10 پروژې ونه اوسي. په ټولو ولسوالیو کې دي، یعنې متوازنې پراختیا په برخه کې ده. بل د ادارو سره ښه همغږي. د اوبو ملي اداره د هیواد پر کچه یو له هغو ادارو څخه ده چې د اړوند ادارو سره ډېره ښه همغږي لري. همداننه موږ د چاپېریال ساتنې ملي ادارې او د پلازمینې پراختیا زون ادارې سره د همغږۍ ناستې کړي دي. همدارنګه د کرنې او اوبو لګولو وزارت سره هم څو ځل ناستې کړي دي. د افغانستان برېښنا شرکت سره ښې اړیکې لرو. د انرژي ادارې سره ډېرې نږدې اړیکې لرو. د نورو اړوند ادارو سره چې موږ سره مشترکاً کار کوي، د هغوی سره ښې اړیکې لرو. د ښار جوړولو وزارت سره، د ټولو ادارو سره ښې اړیکې لرو، تر څو وکولی شو په همغږۍ او په ګډه سره دغه ملي پروژې او لوی پروژې په ښه صورت سره تطبیق شي.